سید علي یو ګیم د ځینو وګټې دویم صدقه یې نه ده څرنګه که د شرط قول یې راسته صحیح دی که نږدې نه کوم فواز خانه شرطونه پرېږده راسه په ځواني ګیم ولو راسه یا که د شرط که یې راسته کنې اول من فالتو ګیم سره ویسلی دي دا ورته د ته راسه یو بل وولو په شرط پرېږده شرط پرېږده په ځواني یې ولو ته راسه په ځواني باندې سره ویې ولې کمزوري یاره لا که کیسر خانه شرط پرېږده دغه یې ولو دغه په ځواني یې ولو خیر څه کیسه ده څه کیسه ده یاره ځوانه دلته شی یو ګیم ځینې وګټلی دویم زه ورته هم راسه د شرط سره کښېږدو شرط به سره وولو دوی کمزوري کېږي دویم د شرط نه ولي زه ورته هم راسه شرط پر کښېږدو سره ویولو ولې کمزوري کېږي خیر دی ځه خیر یې به ته رالې اوس ورسره ولم دوه زره روپۍ ولم صحیح دی راسه شروعات وایي هغه د یو څو مسلمانان ناست دي وربسن که یو څه شه راسره وکړو کور مکنیان وږي ناست دي راځه چې ورسه موازه دا ګټې زه اوس دستي درڅه خورم دا 2000 روپۍ تا په سترګو ویندلی چې زه به یې ووم دا ګټې یې ولاړې اوس پې اوس دستي ګور دا سړی ناست دی درېمان ولاړې 2000 دې پر ځان درولي ولې تا دا چپه دغه اخیستې و ځوانان تا دا چپه دغه ځوانانو کور مو بچیان وږي تږي ناست دي د الله د رضا دپاره یو څه شه راسره وکاستئ ته اوس ته ګوره دا ته دا دلته ډېر مجبوره یم ډېر تنګ دسته یم الله د رضا دپاره یو څه شه راسره وکړه یاره یو خو موږ ته ته یې ستنګ یو وروره یو ځي بل راځي کاروبار مې شروع کړی ستی د لاسه موږ ته یې کښېنستی نه شو ځه ولاړ شه ځه ولاړ شه یاره خو د تا ستنګ شو دلته دا ګیم ته ګوره وروره ماشاءالله ماشاءالله څومره ښایسته انسانیت خدای درکړی دی ناست پر جوا یاست کتارونه کوئ پیسې پر لګوئ یو غریب دله راغلی دی ته ورته ځه ولاړ شئ دی ښه در معلوم دی چې غریب دی یتیم دی کشني بچیان یې دي ښه په وس نه کېږي کم سے کم یو ښه پښتو خو ورته وکئ ناست پر جوا یاست ورته ته معلومه ده جوا ارامه ده هغه کوئ مګر د یو مسلمان مدد نسی کولی ستاسې دپاره شرم پکار دی شرم دا ته را سړی نه کوي کوئ جوی ور دلته را روان یاست موږ د تئ څه تنګ یو موږ د تئ څه تنګ د تئ څه موږ تنګ یو د دا جواخورو څه موږ تنګ یو ستاسې د وجې پر موږ باندې دا عذاب دی ناست یاست جوی کوئ دلته بیا غریبانان دی راځه نور مسلمانان خو دې نه دي خوړلي غریب له مدد سره وکړي راځه دا میسج د هغه مسلمانانو دپاره دی چې څوک په یو چا خبرې چې دا غریب دی وس نه لري او د هغه باوجود د هغه سره مدد نه کوي د خپل آس پاس مسلمانانو یتیمان خیال ساتئ